أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ نن د نثر په اندازې بیان په لحاظ باندې د قسمونو خبره کوو. مخکې مونږ د دې مختلف قسمونه بیان کوو. دا څلور قسمونه دي اندازې بیان، خو په دې څلورو واړو قسمونو کې نن سبا چې کم مروج دی نو هغه صرف چې کم دی دا اول قسم دی نثر یاري. باقي نور څومره قسمونه چې دي دا اوس متروک شوي دي. پخوا به وو خلکو پرې تبازمایي کوله، خو اوس په دې څوک تبازمایي نه کوي. نو کم از کم د خوشحال بابا دور پورې چې څومره نثر لیکل کېدو نو هغې کې به اکثره مکفا، مسجع او مرجز نظمونه لیکل کېدل. هلته آرین وو. چې کله دور خوشحال بابا ته راورسېدو نو خوشحال بابا خو بلا ډېر احسانات یې په پښتو ژبه باندې بلا ډېر احسانات دي. په هغه ټولو احساناتو کې یو احسان دا هم دی چې خوشحال بابا د پښتو نثر د تکلف نه آزاد کړو او د آري نثر ابتدا هغې کېښوده. آري خالي، نشته، بربنډه، د دې معنی دا ده یعنې دې د مکفا او مسجع د تکلف نه آزاد کو. نو مونږه دا څلور قسمونو کې په نثر آري باندې د دې وضاحت اول کوو. نثر آري لکه څنګه چې مونږه معنا وکړه چې دې معنا د خالي، بربنډ، نشته، یو څیز چې نه وي. ننګ دپاره م استعمالېږي که نه، نو دا شرم دپاره م استعمالېږي. خو چونکې هغه دې لفظي معنی دي مونږ لغوي معنا کوو چې هغه نثر چې هغه بالکل په هره حواله باندې لیکونکی خپل خیالات، خپل احساسات او خپل معلومات په ډېره ساده ژبه او ډېر په ساده انداز او اسلوب کې خلکو ته وړاندې کړي چې په دې کې د قافیې او د وزن قید نه وي، د دې تکلف نه آزاد وي. د قافیې تکلف پکې نه وي او د وزن تکلف پکې هم نه وي، دې نه بالکل آزاد وي. نو داسې نثر ته نثر آري ویلی شي. د خوشحال بابا نه پس چې تر دې دمه پورې څومره نثر لیکلی شوی دا ټول نثر آري دی. څه شی ده؟ مونږ چې څومره اوس نن سبا په دې زموږ ستاسو په دې دور کې چې څومره نثر مونږ ګورو، که هغه مقاله ده، که هغه مضمون دی، که هغه تکل دی، که ریپورتاج دی، که خاکه ده، که ډرامه ده، که ناول دی، که افسانه ده، که داستان، څومره چې نثر مونږ په دې دور کې زموږ نظر تېرېږي دا ټول نثر آري دی. خبرې ته یې خیال دی دا به د قافیې او د وزن د قید نه آزاد وي. دې کې به دا قید نه وي، دې ته نثر آري ساده دغه دی. پکې بس چې موږ څومره خط و کتابت کوو او موږ څومره قلم استعمالوو ان تر دې پورې چې دغه روداد مونږ واورېدو دا ټول د نثر آري ده. دا دې قسمونه دي. مطلب ته ورسېد بیا هم په خیر ته دا کومه دویم چې کوم دی نو هغه دی مرجز. دا نثر چې کوم دی پخوا به دغه کېدو ده. د دې په موجوده دور کې کم از کم په 20 او 19 دا کې خو دې بالکل مثال نشته ده چې مونږ چېرته مثال راواخلو پیش کړو. که غیر ارادي طور باندې په یو مضمون کې یو جمله یا دوه داسې راغلي وي بېله خبره ده، خو باقاعده په دې نیت باندې داسې نثر نه دی لیکلی شوی چې هغه مونږ وایو. مرجز چې کوم دی هغې ته وایي چې په هغې کې به وزن وي. څه شی به پکې وي؟ وزن پکې، خو قافیه به پکې نه وي. هغه نثر چې په هغې کې وزن وي، قافیه به پکې نه وي، نو داسې نثر ته نثر مرجز ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ مرجزه. دا نن سبا رواج نه دی، دا متروک شوی دی. پخوا به لیکوالانو
دا کوشش کولو چې د جملې به په وزن کې وي څومره جملې به چې د لیکلې هغه ټول په یو وزن کې وي خو قافیه به پکې نه وه د قافیې د قید نه به آزاد و لکه مثلا دلته به یو نقطه زه تاسو ته اخره کوم کې څوک سوال هم وکړي لکه معاره نظم چې قافیه د قید نه آزاد دی خبره پوهېږي که نه پوهېږي خو مصري ټولې په یو وزن کې دي نو داسې نثر چې هغې کې وزن وي او قافیه پکې نه وي داسې نثر ته مرجز نثر ویلی شي دریم قسم چې کوم دی نو هغه دی مکفا دې ته مرجم ویلی شي مرسم ورته ویلی شي مکفا نظم دا ساری بخښنه غواړم مکفا نثر دا هغه نثر دی چې په دې کې قافیه وي خو وزن پکې نه وي دا دې ګوره الټه شو په مرجز کې وزن و قافیه پکې نه وه د قافیې د قید نه آزاد و او په مکفا کې څنګه چې مکفا د قافیې نه ماخذ دی که نه وتی دی د دې د نوم نه هم پته لګي مکفا کې به قافیه وي خو وزن به پکې نه وي جملې به اوږدې وي لنډې به وي خو یو برابر جملې به نه وي او په مرجز کې به جملې یو برابر وي جملې به یو برابر وي وزن به پکې وي او په مکفا کې به وزن نه وي خبره ته مو خیال دی صرف کافی قید به ساتلی شي یعنی هره مصرع چې ختمیږي هره مصرع چې ختمیږي نو مخکنۍ وړاندنۍ مصرع سره به د دې آخري لفظ هم کافیه وي چې کومه مصرع د پاس ختمه کړې وي د سره داسې په یو کافیه کې څلور مصرې پنځه مصرې هم لیکلی شي زیات هم لیکلی شي بیا کافیه بدلولی هم شي دا قید هم نه شي خامخا به چې تا شعرونه کم نظام د کافیو تړلو تر اخره پورې نه خو د دې څلور پنځه جملې به خامخا خپلو کې هم کافیه وي یا زیات هم کیدی شي بل چې کم څلورم قسم دی هغه دی مسجع څه شی دی مسجع دا د نثر هغه قسم دی چې په دې کې به قافیه هم وي او وزن به هم وي دې کې به دواړو قید ساتلی شي مثالونه یې خیر البیان که موږ سره چې دلته کې وي لایبررۍ کې یا مخزن الاسلام د اخوند درویزه بابا مخزن الاسلام یا د پیرروخان خیر البیان دا مثالونه دي دې کې دا قسمه نثر ټول استعمال شوی دی کې اري نثر نشته اري نثر پکې نشته ټول دا نثر استعمال شوی دی خو دا قید ساتل ډېر سخت کار دی ځکه چې بعض اوقات دته چې شاعر سره کم پیغام وي نو هغې ورکولو کې ناکام پاتې شي بیا د باندې دا د کافي او د وزن دا بوج دومره حاوي شي چې دې طرف ته در ټول ذهن راوګرځېږي چې زه به خامخا جمله وزن کې هم برابروم او قافیه به م وله پیدا کوم نو دن هغه پیغام چې کوم دی هغه مفقود کېږي نو د پیغام په حواله باندې ټول نه بهترین نثر چې کوم دی هغه نثر عالي دی چې دا قید تا باندې وروستی نه ته خپل پیغام وکړه او جملې خوندورې مزیدارې چستې برجسته او د شعریت والا ولیکه محمد حسین آزاد د اردو ډېر لوی نوم دی نو هغه به وایي چې شاعري په نثر کې هم کېږي شاعري په نثر کې هم کېږي که مونږ د شاعر نه مراد شعریت واخلو نو تاسو وګورئ داسې ډېر ښه لیکوالان شته چې هغې یو جمله ته ویې که نه ته به چې سمه مصره به هم دله پاتې کړي نو دومره خوندوره جمله به هغه تړلې وي دومره مزیداره به وي نو په دې کې به وزن هم وي او قافیه به دواړه قیدونه یې پکې یعنې دا دواړه ده په ځان کې راونغاړله دې خبرې ته یې خیال دی دا مرجز جمع مکفا چې جمع شي نو دې شی مسجع جوړ شو بیا په دې کې داسې جملې چې د هغې دا کافي الفاظ په منځ کې او په آخره کې راغلي وي په منځ کې او په آخره کې راغلي
داسې ته نثر ته مرصع ویلی شي. مرصع ګلکارۍ ته ویلی شي چې ګلکاري یو څیز کې خوند او رنګ پکې پیدا کړي، حسن پکې پیدا کړي، رنګیني پکې پیدا کړي، ګلکاري پکې وکړي. ګلکاري به همدا ټول پوهیو که نه. نو چې دا په منځ کې او آخره کې وي، نو دا به چې کوم دی دا به څه شي مرصع وي. او که صرف د جملو په آخره کې وي، منځ کې نه وي، نو بیا به هغې ته مونږ سجه ویلی شو. څنګه مسجه هغې نه دا دی، بیا مونږ ورته سجه وایو. د خبر ته یې خیال دی. خو بیا مونږ دا خبره کوو چې مونږ سره کم نن سبا روایت دی او رایج دی، هغه صرف او صرف دا کې نثر دی چې نثر آري ورته ویلی شي. او مونږ ته چې څومره لیکل په نن سبا په دور کې څومره کتابونه چاپ کېږي، تاسو ګورئ دا ټول په ټول نثر آري دی. کم از کم مونږ په خپل دور کې چې مونږ دا 15 کاله یا 30 کاله په ادب کې تیر کړ، نو مونږ دا قسمه مکفا، مرجز یا مسجع نثر مونږ ونه لیدو او نه یې څوک لیکي. اوس دا متروک دی، پخوا به و دا، او دا د دې قید نه چا آزاد که؟ خوشحال بابا آزاد که. ما مخکې عرض وکړو چې د خوشحال بابا پښتو ادب باندې بالا احسانات دي، خو یو احسان یې دا هم دی چې هغه د مکفا او مسجع نثر نه عموم پښتانه آزاد که، دا قید یې ترې لرې کړو او د آري نثر ابتدایي کېښوده. نو که تاسو څومره مو ګورئ، نن سبا چې څومره موږ سره رایج دی هغه آري دی. ټیک شوه. دا د نظم د لیکلو انداز څه شي، د لیکلو انداز په حواله باندې دا 4 قسمونه د نثر دي. دا په دې 4 کې یو روایت بیا مونږ ته دی جاري دی، او دا 3 چې کوم دا متروک دي، دا اوس څوک لیکي نه، په دې کې څوک تبازمایي نه کوي چې کوم دا لاندې قسمونه مونږ راغله. په دې کې بیا وایي چې آري نثر هغه نثر ته ویلی شي چې هغه د قافیې او د ردیف د وزن نه د هر قید نه آزاد وي. د وزن د قید نه هم آزاد وي، د قافیې د ردیف د قید نه هم آزاد وي. هغې ته آري نثر وایي. خالي دی وسه تایزونه پکې نشته دی. او مرجع هغې ته وایي چې وزن به وي خو قافیه به پکې نه وي. مکفا هغه نثر دی چې قافیه به پکې وي خو وزن به پکې نه وي. او مسجع هغه دی چې وزن او قافیه دواړه به پکې وي، د دواړو قید به ساتلی شي، خیال به ساتلی شي. او چې جمله کې چېرته د منځ نه او منځ او آخره کې مکفا الفاظ راشي، هم قافیه الفاظ راشي، نو داسې نثر ته بیا مرصع ویلی شي. او چې کله صرف په منځ کې نه د جملو په آخره کې مکفا الفاظ راشي، نو هغې ته سجه ویلی شي. دا باقاعده سند هم دی په سندونو کې، سند سجه، سند ترسی دا مرصع ته راغب دی. دا ترسی سند هم شته او سجه سند هم شته. بیا په یو ځای کې سجه ترسی سند ځان ته یو سند دی، بیا د سجه په قسمونو کې هم ترسی یو سند دی. د خبرې ته مو خیال دی. نو تر دې دمه پورې دا د نثر د لیکلو په حواله باندې قسمونه دي. آینده به انشاءالله والعزیزه مونږ په صنف باندې خبرې شروع کوو چې ناول څه ته وایي او افسانه څه ته وایي او ډرامه څه ته وایي. په یو صنف باندې به مونږ انشاءالله خبره کوو.